د زرګونه سیلانیانو کوربه چک ولسوالي د میدان وردګ ولایت یوه داسې ولسوالي چې د چک بندي په طبیعي ښکلا کې څو چنده زیاتوالی راوستی. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي او سیلانیان وایي د دغه ولسوالۍ نرمې هوا او ښکلي چاپیریال دلته د مېلو، لوبو او آرامه شیبو تیرولو لپاره د سیلانیانو پام ځان ته اړولی. موږ خو همداوس راغلو نو دغه د بندي چک نوم اورېدلی و، خلکو راته وایي چې ډېر ښایسته ځای دی. نو رالو د بندي چک ولسوالي مو ولیدله، ښایسته ځای دی، خوشحاله ځای دی. بس د نورو هېوادونو څخه هغه کوم مسافر چې راځي هغه هم باید راسي وویني. ښه ښایسته ځای دی دغه بندي چک ولسوالي. ماشاءالله چک ولسوالي خو یو ډېره ښه فضا لري، ډېر ښه یو بند د بند امیر په رقم دی او ډېره ښه فضا لري. موږ خو راغلو د دې لپاره چې یو دیګ وکړو او مېلې دپاره وتلي او د خپلوان هم د پکتیکا ولایت څخه راغلي دي. دا هم راوستل ما یو څه میله به وشي او د دوی به هم طبیعت صاف شي او د چک ولسوالۍ د ښکلاوو به هم لیدنه وکړو. د چک ولسوالۍ اوسیدونکي او سیلانیان زیاتوي چې دلته د شپو او ورځو تیرول د بشپړ امنیت نښه ده او له بهرنیو سیلانیانو هم غواړي چې دغه ولسوالۍ ته سفر وکړي. خلک د ماشاءالله یو خو د امن فضا د ټولو بهتره خبره ده، داسې په خپل طبیعت ګرځو، څه مشکل نشته، ستونزه نشته په لارو کې. او دا خلک ډېر ښه خلک دي، میلمه پاله خلک دي، موږ ډېر ځینې خوشحاله نو دلته راغلي یو ډېر خوشحاله. انشاءالله دا پیغام به وړو خپلې ولسوالۍ ته چې دغه خلک انشاءالله نور هم دې خواته راجلب کړو، راسي او چکر راووځي. چک د ولسوالۍ داره چې دا ډېره ښکلې ده، دا کولی شي هر څوک راشي، د امنیت د نګاه نه خو هېڅ مشکل نشته. نو د هر ولایت د هر ولسوالۍ نه کولی شي د افغانستان د نورو خلک کولی شي چې راشي دو هغه ته دلته وغواړي چې دا لوبه وویني او وغواړي چې دا ښکلې دره وګوري. که څه هم د میدان وردګ ولایت ډېری سیمې په اختر او نورو موسمونو کې د زیاتو سیلانیانو کوربه وي، د دغه ولایت اوسیدونکي ورڅخه غوښتنه کوي چې د چاپیریال پاک ساتلو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.